سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د بشري بحران د شدت او پراخېدو په اړه اندېښنه ښودلې او له نړیوالې ټولنې څخه یې په دغه هیواد کې اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو د برابرولو د دوام غوښتنه کړې ده. د دغه کمیټې عمومي رئیس پیر کراهن بول د دوشنبې پر ورځ د فروری پر 24 او د کپ پر 6 افغانستان ته د 9 ورځني سفر په پای کې په یوه اعلامیه کې لیکلي چې په دغه هیواد کې بشري وضعیت زیات خراب پاتې شوی او اوس مهال میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په دې اعلامیه کې لیکلي چې د دغه کمیټې عمومي رئیس پیر کراهن بول افغانستان ته د خپل سفر پر مهال له طالب چارواکو سره د لیدنو کتنو ترڅنګ په کابل کې د دغه کمیټې په مرسته د فزیکي توانمندۍ له یو مرکز څخه هم لیدنه کړې ده. په دې اعلامیه کې لیکل شوي په افغانستان کې بشري وضعیت زیات خراب پاتې شوی دی. میلیونونه وګړي بشري ملاتړ ته اړتیا لري. دا د 4 لسیزو د جګړو پایله ده چې نږدې هرې کورنۍ ته یې زیان رسولی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس ډاډ ورکړی چې د دغه کمیټې بشري مرستې به اړمنو افغانانو ته د فزیکي توانمندۍ پروګرام دوام ته چې له ماینونو او جګړو څخه د پاتې شونو ناچاوده توکو په چاودنو کې معلول شوي دوام ورکړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې دغه چارواکي په افغانستان کې په بیطرف او خپلواک ډول د اړمنو کسانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د بشري مرستو په رسولو ټینګار کړی دی.